یو چا را باندې ځمکه په 80 لکه خرڅه کړه، ما ورته بیانه هم ورکړه 15 لکه. اوس هغه مالک د ځمکې ته بل چا ویلي دي چې په 80 لکه یې زه غواړم. مالک ما ته وایي چې یا یې ته په 80 لکه واخله یا یې زه په هغه بل کس خرڅوم. دا کار دته روا دی که نه؟ که سودا سوي وي، سودا چې دا شی زما سو په 80 لکه تا ورته ویلي دي او ده درته ویل چې ستاسو او 15 لکه دې بیانه ورکړې ده، نو بیا په هغه صورت کې دی دا شی په بل چا هم نسي خرڅولی، ځکه د شي مالک دی نه دی، د شي مالک ته یې وس دی په بل چا باندې نسي خرڅولی، او نه دی ستا څخه د زیاتو پیسو غوښتنه کولی سي، ځکه شی ستا دی، دی ستا څخه د زیاتو پیسو